زما برخه کې فراق دی رسېدلی داسې داسې اوازې دي ذوالجلاله کیدای شي ستا د لاسه په دې ځمکه قیامت جوړ شي د ځمکې قاتلان ټول درختلي دي سپوږمۍ ستا د ښایست شمه چې نږدې پتنګان نه پرېږدي ښه ده چې هوا دې سمېدو ته زلفان نه پرېږدي او بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین جنید خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ نن راغلی یو ناقي کنډو سر ته او دلته د ابوذر موږ سره په بله ډیوه کې مېلمه دی نو ابوذر لږ شانه بې سور هم دی وایي مسافر کېږي او سعودي ته ځي خو دا یو پروګرامونه خو موږ باندې ډېر حق دی خو دا یو ډېر بیخي حق دی چې د تګ نه مخکې اوسه پروګرام وکړو او تاسو ته وړاندې کړو ابوذر مومند صاحب سلامونه مې قبول کړئ او سم موږ دپاره تیار کړي دي هغه راته مو ووایي سلامونه ته وعلیکم سلام او ډېره ډېره مهرباني خفګان خو ورسره راځي ځکه چې حالات داسې شوي دي چې سازګار نه دي او بل به دغه خبرونه به تیر شو دغه کلام به ووایو چې د یو بل د مخ لیدو ارمانونه د یو بل د مخ لیدو ارمانونه زمونږ څومره بلا محبتونه او که مې سترګې په بل چا باندې خوږېږي که مې سترګې په بل چا باندې خوږېږي راپسې دي شي دا واړه آیاتونه او آینې ته مخامخ کتلی نشم آینې ته مخامخ کتلی نشم ګرځومه په لیمو کې دریابونه او چې بچي راته د لوږې نه لوغړېږي چې بچي راته د لوږې نه لوغړېږي کتابونه کړم لیلام که اندامونه او په دې دشته کې د چا په لټون ګرځې په دې دشته کې په څه کړې ماتمونه په دې دشته کې د چا په لټون ګرځې په دې دشته کې په څه کړې ماتمونه او بې له تا به ویړیا نشمه دلبره بې له تا به ویړیا نشمه دلبره که مې وویشي څو خپل ضرورتونه او ځینې تپوسونه رانه مه کړه ځینې تپوسونه رانه مه کړه ابوذره بیا به څه کوم ویرونه د حالاتو سترګې سرې دي ذوالجلاله د حالاتو سترګې سرې دي ذوالجلاله غټ غټ خلک بې پردې دي ذوالجلاله او یو سړي چاله سوره کې خور ورکړی یو سړي چاله سوره کې خور ورکړی غیر چافېره غرغرې دي ذوالجلاله او د خپل کور په دیوالونو پسې ړندېږم د خپل کور په دیوالونو پسې ړندېږم په پردي وطن مې شپې دي ذوالجلاله زما برخه کې فراق دی رسېدلی داسې داسې اوازې دي ذوالجلاله زما برخه کې فراق دی رسېدلی داسې داسې اوازې دي ذوالجلاله او یو بابا زوی بې ګناه دی چا وجلی په اسمان تورې تیارې دي ذوالجلاله یو بابا زوی بې ګناه دی چا وجلی په اسمان تورې تیارې دي ذوالجلاله او ابوذر ځکه بېدینه خلک بولي چې ټول خلک پرېښتې دي ذوالجلاله یو نظم درته ویمه چې ستا تصویر مې د ګلاب سره سېزلی په کوټه کې د نباتو خوند تاویږي هر ارمان مې تر مرۍ مرۍ راغلی سا نیولی یم ساړه دي او ړچېږم ستا تصویر مې د ګلاب سره سېزلی څه خبرې چې زه ستا له غمه مرمه ستا عکسونو مې د ژوند خوب تختولی زړه مې وخوړو بس دې یوې پوښتنې بیا د چا یاد تر سبا یې ژړولی هر حضور ته دغه یو ځواب لرمه ګرځندنه مې ویستلی دی لږ مخکې هم د زړه نه په وتلو راته ښکاري ملامت یو له خپلې جفا تختې هر حضور ته دغه یو ځواب لرمه ګرځندنه مې ویستلی دی لږ مخکې هم د زړه نه په وتلو راته ښکاري ملامت یو له خپلې جفا تختې که خبر شو د دنیا له مکیزونو خدای خبر چې بیا به څنګه راپېښېږي خو دا واوره زما بیا به هم اشنا وي که یو وار د بل د غېږې راستنېږي ابوذر باندې دې څه کانې ونه کړي یو لیټر یې وراخیستې له باداره ته خفه یې چې انځور مې ستا سېزلی ملامت نه یمه ښه مې کړي یاره په کوټه کې د نباتو خوند تاویږي هر ارمان مې تر مرۍ مرۍ راغلی سا نیولی یم ساړه دي او ړچېږم ستا تصویر مې د ګلاب سره سېزلی بل غزل دی چې ما ځکه پر هرونه رانغښتلي دي سپوږمۍ ما ځکه پر هرونه رانغښتلي دي سپوږمۍ تا کله زمونږ حال باندې ژړلي دي سپوږمۍ او دا ولې ټوله شپه در سره ستوري بدرګه کړي دا ولې ټوله شپه در سره ستوري بدرګه کړي ته وایه که نه څه دي اورېدلي دي سپوږمۍ دا ولې ټوله شپه در سره ستوري بدرګه کړي ته وایه که نه څه دي اورېدلي دي سپوږمۍ او کیدای شي ستا د لاسه په دې ځمکه قیامت جوړ شي کیدای شي ستا د لاسه په دې ځمکه قیامت جوړ شي د ځمکې قاتلان ټول درختلي دي سپوږمۍ کیدای شي ستا د لاسه په دې ځمکه قیامت جوړ شي د ځمکې قاتلان ټول درختلي دي سپوږمۍ او زه څنګه په ډاډه زړه ستا لمنې ته کور دړلم دا چا ویل چې تا کې د ژوند څلي دي سپوږمۍ
زه څنګه په ډاډه زړه ستا لمنې ته کور درولم دا چا ویل چې تا کې د ژوند څلي دي سپوږمۍ او دا زه کابوزر تمامه شپه سندرې وایم لاسونه مې د ستورو نه ختلي دي سپوږمۍ بل وړوکی شانتي نظم دی چې په ژوندانه دې کړم له ژونده بیزار په ملا راکوږ د کټ رنځور دې کړمه رنځور وجود نه چې خبره شوې ته هسې وي ضد نیولې نه راتللې زما سا هم زما اختیار کې نه وه چې په مخ مې وي قطار روانې دغه خولې د زنکدن به وي بیا که راځې نو اخر څه له راځې که سوال لرې نو خامخا ووایه دا د ښایست شمه چې نږدې پتنګان نه پرېږدي د موقع مطابق شعر دی چې ستا د ښایست شمه چې نږدې پتنګان نه پرېږدي ښه ده چې هوا دې سمېدو ته زلفان نه پرېږدي او د موقع مناسبت څنګه دی ستا د ښایست شمه چې نږدې پتنګان نه پرېږدي ښه ده چې هوا دې سمېدو ته زلفان نه پرېږدي ولې به دوزخ کې دا عجز مخلوق سېزلی شي ولې به دوزخ کې دا عجز مخلوق سېزلی شي ولې به جنت کې دغه لوس بندګان نه پرېږدي ولې به دوزخ کې دا عجز مخلوق سېزلی شي ولې به جنت کې دغه لوس بندګان نه پرېږدي او څنګه به ګیله د بې حسۍ د فطرت نه کوم ګوره چې احساس مې په کمیس کې ګریوان نه پرېږدي او بل یو غزل دی چې څه د کور او څه د کار وي مسلې په ما بل شانې انبار وي مسلې څه د کور او څه د کار وي مسلې په ما بل شانې انبار وي مسلې د یعقوب په څیر بینا هم نابینا شو د یعقوب په څیر بینا هم نابینا شوم څه د دار او څه د یار وي مسلې د یعقوب په څیر بینا هم نابینا شوم څه د دار او څه د یار وي مسلې اندېښنو مې د زړه وینې وچولې وخت پیللې تار په تار وي مسلې اندېښنو مې د زړه وینې وچولې وخت پیللې تار په تار وي مسلې او منظرونه سر تر پایه د کتو منظرونه سر تر پایه د کتو سرې سکروټې سور انګار وي مسلې او موږ د ښکلو هر یو ناز لو ابوذره موږ د ښکلو هر یو ناز لو ابوذره که هر څومره له انکار وي مسلې او یو دوه شعرونه نور دي درې چې کله نه چې ستا مې د راتلو انتظار کړی دی کله نه چې ستا مې د راتلو انتظار کړی دی بیا خو مې د ځان د سوځېدو انتظار کړی دی کله نه چې ستا مې د راتلو انتظار کړی دی بیا خو مې د ځان د سوځېدو انتظار کړی دی او څوک په یوسفي مخ تر اسمانه رسېدلي دي بیا چاته منورو پرښتو انتظار کړی دی څوک په یوسفي مخ تر اسمانه رسېدلي دي بیا چاته منورو پرښتو انتظار کړی دی او ښه ده چې د ځانه دې جدا کړمه مغروره یار مونږ ته هم دشتو میرو انتظار کړی دی ښه دی چې د ځانه دې جدا کړمه مغروره یار مونږ ته هم دشتو میرو انتظار کړی دی خلکو په نصیب کې دعاګانې رسېدلي دي او مونږ ته خیرو انتظار کړی دی خلکو په نصیب کې دعاګانې رسېدلي دي او مونږ ته خو برخه کې خیرو انتظار کړی دی او هغه بې غرضه د ولس په زړه کې ځای لري چاته ابوذره چې پښتو انتظار کړی دی زه د فراق اور ته نیولی یم خبرې که نه زه د فراق اور ته نیولی یم خبرې که نه تا چې له ځانه شو کولی یم خبرې که نه ته بې پښتو شولې له خپله بامه پرېوتلې ته بې پښتو شولې له خپله بامه پرېوتلې زه لکه غر یم ودرېدلی یم خبرې که نه ته بې پښتو شولې له خپله بامه پرېوتلې زه لکه غر یم ودرېدلی یم خبرې که نه او ما ښایستونه ترتیب کړي د تدبیر په نیلي ما ښایستونه ترتیب کړي د تدبیر په نیلي زه تقدیرونو ژړولی یم خبرې که نه او هر یو اندام کې مې وینه شوې د ستا له غمه هر یو اندام کې مې وینه شوې د ستا له غمه په درست وجود زه لړزېدلی یم خبرې که نه او بل څه شعرونه دي چې خدایه ښکلي اخر څومره بختور دی خدایه ښکلي اخر څومره بختور دی چې د یار دیدن له زمنو باران شي او ما له دومره خوشحالي ښه نه ده خلکه ما له دومره خوشحالي ښه نه ده خلکه هسې نه د یار غمونه سرګردان شي ما له دومره خوشحالي ښه نه ده خلکه خاجي ما له دومره خوشحالي ښه نه ده خلکه هسې نه د یار غمونه سرګردان شي او خدای دې ما په هغه ورځ په سترګو ړوند کړي خدای دې ما په هغه ورځ په سترګو ړوند کړي چې له تا نه پس به بل زما جانان شي خدای دې ما په هغه ورځ په سترګو ړوند کړي چې له تا نه پس به بل زما جانان کړي او تا مې مینه زه وطن به درته پرېږدم دا پښتو به ما
مونږ دواړو له تاوان شي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. تا مې مینه زه وطن به درته پرېږدم دا پښتو به مونږ دواړو له تاوان شي او زه دې خاورې شمه خیر دی ابوذر زه دې خاورې شمه خیر دی ابوذره خو چې دا د نړۍ خلک انسانان شي. ډېر دا ټپیزه وکړه ټپیزه به وګورې که ډېر ټایم پاتې دی خو دې مسلمانه په دې کاپۍ به مونږ څه کوو بیا به اته کاله بعد راځو می چاپ کوه خو وایو را څومره په اسانه ستا کوڅې لځم ګوره کله کله چې سجدې لځم څومره په اسانه ستا کوڅې لځم ګوره کله کله چې سجدې لځم او دا مې د کامل عقیدې نښه دا مې د کامل عقیدې نښه دا چې د ګناه نه پس توبې لځم او څومره په ډک زړه مسافر کېږم او څومره په اسانه تماشې لځم څومره په ډک زړه مسافر کېږم او څومره په اسانه تماشې لځم او مخ چې پکې یاره ستا لیدی نه شم څه کوم چې بیا بیا آینې لځم مخ چې پکې یاره ستا لیدی نه شم څه کوم چې بیا بیا آینې لځم او زه ابوذر څو کرتې مړ یم زه ابوذر څو کرتې مړ یمه خاورې شمیرې شم چې کعبې لځم او بل غزل دی بس بیا به ته ټپیزه ویم چې ګل یمه خو بې به ورا دوړېږمه شمه یم خو بې پتنګ سوځېږمه خدایه خدایه څنګه وم او څنګه شو خدایه راته وګوره رژېږم خدایه څنګه وم او څنګه شوم خدایه راته وګوره رژېږم او هر یوسف مخو ته لاس ونیسم زه یې د ذهنونو نه یېرېږم څنګه یوسف مخو ته لاس ونیسم زه یې د ذهنونو نه یېرېږم او نوره مې په ځمکه زندګي نشي چېرته یې اسمانه درجګېږم نوره مې په ځمکه زندګي نشي چېرته یې اسمانه درجګېږم او مینه ابوذره نوره څنګه وي ګوره چې فراق کې دې کړېږم دوه شعرونه دي چې ورکه لاره پسې ونیسه ګمانه تاسو ته ډېر دی ورکه لاره پسې ونیسه ګمانه که ورخېجې تپوس وکړه له اسمانه ورکه لاره پسې ونیسه ګمانه که ورخېجې تپوس وکړه له اسمانه او څه به وایم زما خپله زړګی تنګ دی څه به وایم زما خپله زړګی تنګ دی ستړې لار کې راته مه جاړه جانانه څه به وایم زما خپله زړګی تنګ دی ستړې لار کې راته مه جاړه جانانه او خلکو وکړه ترقي په خپلو ژبو خلکو وکړه ترقي په خپلو ژبو زه پښتون یم له ژبې او ځانه دغه به یې ډالېږم وروسته بس په ارمان نارمان به مړه شو بس په ارمان نارمان به مړه شو خدای ګو که مونږ چېرته ښه شو هغو د ښار منځ ته واده شو مونږ په ژړا ژړا اوده شو بېوسۍ وکړه ابوذره فسادونه بېوسۍ وکړه ابوذره فسادونه جنید مې دی که نه دا یوه ټپه دي ټپیزه دي جنید خان ته ډالۍ چې وجود مې بند په بند ماتیږي زړګی مې تا پسې خوږیږي خدای زده چې څه به راپېښېږي او هغه خندا کوي ودیږي زه دلګیر ناست د بېوسۍ و ټپه ده وایي ما ویل زه به ورته جاړم جانان د کوره سترګې سرې راوړي دي نه کتونکو پروګرام خو مو وکتو امید لرم چې خوښ به م شي د سړي ته م دوا کوئ او دلګیر دی ډېر زیات خفه دی په خدای دې خیر وکړي او ډېر ډک دی خو بس پروګرام محدود دی که نه نو دوا ورته کوئ او موږ به ستاسو کمنټ په تمه انشاءالله العزیز تاسو به موږ سره جګوئ د کیمرامین جنید خان سره عربستان مومن له تاسو اجازه غواړي ولي الله مسپارم